کورني جنجالونه او تاوتریخوالی په کډوالۍ کې د هیواد د ځینو وګړو په ژوند کې له جدي ننګونو بلل کېږي. په ځینو مواردو کې دا تاوتریخوالی حتی د وژنې او شکنجې حد ته رسیږي. تازه د جرمني رسنیو راپور ورکړی چې یو افغان د خپلې 27 کلنې مېرمنې د وژنې په تور په محکمه کې په عمري بند محکوم شوی دی. په دې راپور کې د تورن کس نوم او نور جزئیات نه دي وړاندې شوي، خو ویل شوي چې دا پیښه د 2025 کال په اپریل کې رامنځته شوې. د مقتول وکیلانو دا پیښه د جنسیت پر بنسټ وژنه وبلله او د عدالت غوښتنه یې وکړه. د جرمني ورځپاڼې د راپور پر بنسټ د محکمې رئیس هم ویلي چې سړي دا وژنه خپلې مېرمنې ته د سزا ورکولو په انګیزه ترسره کړې. د تورن ماشومانو هم د خپلې مور په وړاندې د پلار تاوتریخوالی تایید کړی دی. محکمې ویلي چې تورن خپله مېرمن په چړو وژلې ده. خشونت‌های خانوادگی در زمان مهاجرت معمولاً ریشه‌های فشار چندگانه دارد، مثل شوک فرهنگی، مشکلات اقتصادی یا تروماهای گذشته یا ناآگاهی از قوانین کشورهای میزبان. له دې ټولو سره د مقتول وکیلانو دا وژنه د جنسیت پر بنسټ بللې او د عدالت غوښتنه یې کړې ده.